خوشحاله یې اوس ژوند څنګه دی عادي تېرېږي که نه سخته والله ډېر سخته تېرېږي اوس کوم اړخ باندې دې سختي ده په کوم اړخ یې درته سخت ده اوس که د تا نه غوښتنه وشي چې ته موږ ته عسکرۍ ته راشه یا پولیسو ته راشه ته به ورشې اسلامي امارت مجاهد دی چا لیدلی نه نه لیدلی یم دلې ټول خلک ما پېژني نه هلته جمهوریت چې و هلته چاته معلومات نه و چې ته هغې مجاهد یې نه هلته معلومات نه د هنري وزر یوټیوب چینل او پاڼې درنو مینوالو سلامونه هیلهمند یم چې جوړ او روغ به وئ دا چې د اسلامي امارت په راتګ سره د خلکو په ورځني ژوند کې بشپړ بدلون راغلی او همدارنګه مجاهدین چې کوم دي هغوی هم نو ښار ته راغلي دي د دوی په ژوند او د دوی په کارونو باندې لږ څه غږیږو چې دوی څومره خوشحاله دي او په ژوند کې څومره تغییر راغلی همدغسې جالبې پوښتنې ترې کوو د خلکو نه هم همدغسې نو دغه راپور دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ هیله ده چې له دې ویډیو څخه به خوند واخلئ نو موږ سره یو ملګری دی او دغه سره خبرې کوو د اسلامي امارت مجاهد دی سلامونه درته وایو ستړي مه شئ ښه راغلاست خیر استاد السلام علیکم ټولو ګرانو مجاهدینو ته د زړه له کومه سلام وړاندې کوم شکر دی د موږ په راتلک سره موږ ډېر خوشحاله په خپل ژوند باندې ډېر خوشحاله او هم په غرو کې خوشحاله اعمال یې خوشحاله وي خو دا یو پیغام زه لرم هم ولس ته چې ټول هم غړي دي باید له امارت سره ښه خدمت وکړي او ښه پاملرنه دې ورسره وکړي چې دوی مو همکاره او موږ هم ورسره همکاره یو دا زما ولس ته دا پیغام ده څومره بدلون راغلی تاسو مخکې په غره کې وای اوس ښار ته راغلي یئ څومره بدلون راغلی دی خپل ډېر بدلون راغلی دی یو مخ زیات بدلون راغلی انشاءالله موږ په دې ژوند باندې ډېر خوشحاله یو اصل کې د کوم ځای اصل کې زه د بندي سردی یم کله چې ته مجاهدینو ته لاړې څومره وخت مخکې لاغړې یو 3 کاله به وتلي 3 کالو کې بازار ته نه وې راغلی یم زه بازار کې دلې ګرځېدم چا لیدلی نه نه لیدلی یم دلې ټول خلک ما پېژني نه هلته جمهوریت چې و هلته چاته معلومات نه و چې ته هغې مجاهد یې نه هلته معلومات نه و نو د خلکو رویه څه ډول ده در سره خلک سره کوم چلند در سره کوي تاسو سره خلک والله کوم په اسلامي حکومت باندې خوشحاله دي هغه سم دي چې کوم جمهوري حکومت والو هغه نه وسم اوس هم سم چلند نه کوي ته نه ډېره مننه قربان له یو بل مجاهد سره هم خبرې کوو ولاړ یو د ده په ژوند خبرې کوو د ده په راتګ سره 4 میاشتې تقریبا کېږي د اسلامي امارت راتګ او د دوی ژوند سلام درته وایو ستړي مه شئ او په خیر راغلی علیکم السلام ورحمت الله څه کیسې دي څه غورې دي بازار کې بیخي الحمدلله کرارې د یم ښې ښه اوس خو اسلامي امارت هم راغی اوس ارمان شی لري په زړه کې یاره انشاءالله نسته هېڅ ارمان دمم الحمدلله په دغه خوشحالي بیخي خوشحاله معاش ارمان نه لري چې معاش دی وای یا نه لرم بیخي نه لري نه لرم څومره وخت به وظیفه وکړي کله چې معاش نه وي ډېر وخت یې کړی انشاءالله الحمدلله یم مخ بیخي څومره وخت یې کړی یاره یو 8 کاله کېږي چې دغسې ووته دا یا ته د شل د نور زیات خبره نسته معاش تعلیم دې کړی درس ته تللی یا نه ده مې کړی ښه ډېره مننه قربان خوشحاله اوسئ دوستانو چې موږ دغه ویډیو ګورئ دوستانو بیا مې هم سلام ومنئ او د پکتیکا مرکزي چوک ته راغلي یو او دلته یو تن ټرافیک سره چې وړاندې یم وظیفه کوله جمهوریت وختونو کې اوس امارت کې هم په هماغه ځای کې وظیفه کوي او ناست دی تاسو ته په لومړي سر کې ښه راغلاست وایي ستړي مه شئ خیر اوس ورونه مننه ژوند دې څنګه دی والله الله ته شکر ده بس تېرېږي 4 میاشتې وړاندې چې کله جمهوریت و او اوس امارت راغلی دی په ژوند دې څومره تاثیر کړی دی که ښه و که بد اوس په دا ښه ده که قتل او کشتار نشته آرامي د وطن بس ژوند شي ښه تېرېږي ماشونه بیا څنګه دي ماشونه خو زمونږ 2 میاشتې د اشرف غني سره پاتې سو 4 میاشتې د امارت سره روان تر اوسه ماشین نه ده اخیسته تقریبا 7 میاشتې وم خوشحاله یې اوس ژوند څنګه دی عادي تېرېږي که نه سخته والله ډېر سخته تېرېږي اوس
کوم اړخ باندې سختي ده؟ په کوم اړخ یې درته سخت ده؟ بس معاش روپی نیست، معاشونه نیست، بس نفقه ده نیست، بسیار به سختی تیریږي ژوند. یوه سخته پوښتنه کوم، خفه کېږي خو نه؟ وایه. خفه کېږي خو نه؟ نه. مخکې به ځینې وختونه مخکې به تقریبا د نظم لیک برابر و، خو د امارت په راتګ سره ستاسو سستي ده که څنګه؟ ډېر سایکل والا موټرسایکل والا یا غټ موټر والا دلته داسې تېرېږي، تاسو جدیت نه ښیي، دا ولې؟ زمونږ امارت سم طرفداري نه کوي، که هغه زمونږ طرفداري وکړي که زمونږ هم لاره بندې کړو، هغه خلاص باندې هغه ته ولېږو. اوس هغه هم امارت هم راځي چې چپ لاس باندې تېرېږي، موږ هم هغه د پخواني کسان یاستو، زمونږ وسن پورته ده. یعنې که تاسو ته امارت ووایي چې خپل کار مو کوئ او جدیت کوئ، یعنې د خلک بې قانوني کوي، تاسو قانوني چلند ورسره کوئ، بیا یې کوئ. وطن ترافیک و د پکتیکا مرکز ښرنه کې هغه سره وغږېدو، د ده په ژوند او د ده په کار مو خبرې کولې. بیا هم د بازار یوې څنډې ته موږ راغلي یو او موږ له داسې یو چا سره خبرې کوو چې هغه به یقینا تاسو به یې خبرې خوښې شي. لومړی سر کې تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست هرکلی. بس تاسو ته موږ ډېره مننه، تاسو ته موږ ډېر تاسو مو وخت ونیو. ډېره مننه. تېر وخت څنګه، اوس وخت څنګه ده؟ والا تېر وخت هم صحیح و، خو اوس هم صحیح ده. اوس ډېره ګزاره ده، خو اوس لږ کې غریبي ده، خو اوس فلحال صحیح ده، دومره ګزاره روانه ده. کار دې کېږي؟ او شکر الحمدلله، زه بس ډېر خوشحاله یم او دغه نه زه ډېر بار راځی یم. اوس که د تا نه غوښتنه وشي چې ته موږ ته عسکرۍ ته راشه یا پولیسو ته راشه، ته به ورشې؟ او چې دوی مې وغواړي خامخا ورځم، د خپل وطن خدمت کوم، هر وخت کوې؟ هر وخت کوم. اوس له خپل کاروبار نه څومره راځي؟ مخکې دې هم له دې چې پولیس نه وي مخکې دې دا کاروبار چېرته کړی و که نه؟ مخته مې هوټل و، مخته مې دغه هوټل مې کوو، خو اوس هم دغه هوټل کوم. ژوند تغییر وکړ، یقینا هم ډېر غټ تغییر دی، له عسکرۍ نه راځه بیا هوټل ته. تاسو داسې فکر کوئ چې دغسې به وشي؟ والا دا خو موږ نه هېڅ فکر مو هم نه راکړو چې دا نظام به سره ړنګ شي یا داسې، خو بیا هم د خوب لیده و. په زړه کې دې اوس څه شی دی چې تر مینهوالو ورسوي، تر لیدونکي ورسوي؟ خو اوس په زړه کې شی نشته، خو اوس موږ خوښ یو، ښه خوښ یو، ښه امنیت ته غله مله ورک شوي دي، هر شی ورک شوی دی، اوس ډېر امنیت ته. ژوند دې اسانه ده، ژوند اسوده ده، ژوند نه خوښ؟ ډېر زه خپل ژوند نه ډېر خوشحاله یم. هغلته خو به خطرې وي، ماینونه به وو، جنګونه به وو؟ نه اوس جنګونه منګونه نشته، ښه امن امنیت ته، شپه ګرځې ورځ ګرځې آزاد ګرځه. بس خدای دې تا ته اوږد عمر درکړي او په هېواد کې همدغسې کرار او ارامه ژوند در نصیب کړي، تر څو خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خپل کورنۍ لپاره همدغسې کار وکړي او خپله کورنۍ در باندې بسیا اوسي. شکر، بس موږ ډېر خوشحاله یو، د تاسو نه ډېره مننه. ډېره مننه چې خبرې در سره وکړې قربان، ښه وخت. ډېره مننه، خیر. بس همدغسې په کارونو کې بریالیتوب ورته غواړو، په کارونو کې بریالي غواړو. خدای تاسو هم ژوندي لري چې دا خپرونه مو کتله. تر بیا بله خپرونې مو لوی العمل او ښه وختونه.